السلام علیکم قدرمنو ملګرو، تاسو سره یو بل دردونکې خبر شریکوم چې د پښتونخوا په شانګله رحیم شاه خان سیمه کې یو ښکلی ماشوم چې حافظ حسین نوم یې په بېدردۍ سره وژل شوی دی. دا کار چا کړی او ولې دومره ظلم او زیاتې کړی دی؟ د مکمل معلوماتو نه ځان خبرولو لپاره دا ویډیو خامخا تر اخره وګورئ. دوستانو، د څه مودې نه په سوشل میډیا او الکترونیک میډیا باندې مونږ ګورو چې د ګلونو په شان ماشومان بېګناه وژل کیږي او قاتلان یې آزاد ګرځي. په همدې کې یو حافظ حسین ماشوم هم دی چې تېره ورځ په بېدردۍ سره وژل شوی دی. ویل کېږي چې حافظ حسین یو قابل ماشوم و. د پلار نوم یې محمد اقبال او د ګورنمنټ میډل سکول د 8م کلاس طالب علم و چې په ماښام کې نامعلومو کسانو ځان سره بوتلی دی او ډیر په بېدردۍ سره یې وژلی دی. د پولیسو مشر ایس ایچ او الفوري محمد عارف د دې دردونکې واقعې نوټس اخیستی. په دغه موقع باندې کرایم سین یونټ هم موجود او د ملزمانو د گرفتارۍ او انجام ته د رسولو وعده او یقین یې ورکړی دی او په دې باره کې پولیسو ته احکامات هم جاری کړي دي. په سوشل میډیا باندې ډیرو خلکو د دې ظلم خلاف سخت مذمت کړی دی، خو زمونږ او د سوشل میډیا د استعمالونکو په مذمتونو باندې به څه وشي تر څو چې حکومت سخته سزا ورنه کړي، ځکه چې دا وړومبی واقعه نه ده. داسې ډیر واقعات وشول او قاتلان یې سرې سترګې ګرځي. الله دې وکړي چې داسې بدمخي خلک زر تر زره ونیول شي او سخته سزا ورله ورکړل شي، ځکه چې داسې خلک د زمانې ناسور دی او په ځمکه باندې شر خوروي. نو حکومت له پکار دی چې د داسې بدمخو خلکو نه دنیا پاکه کړي او خپل انجام ته یې ورسوي. دا دردونکې خبر همدومره و. له نورو په زړه پورې معلوماتو لپاره خان کلیک چینل سبسکرایب کړئ چې تاسو ته وخت په وخت هر قسم معلومات او تازه خبرونه در ورسوو. تر بیا د لوی الله په امان.